نن جګړه د خېټې ده، که د مولا جګړه دم د خېټې ده او که د حکومت جګړه دم د خېټې. صاحبه د ګوندلو منډۍ ده او د کمیټۍ ممبران د ګوندلو میخي دي. سو کمه میخه په 15,000 خرڅېږي، کمه میخه په 20,000 خرڅېږي، لږه غاټه میخه پکې په 10 لکه خرڅېږي. نن ستا پېښور د ګوندلو منډۍ لګېدلې. تو لعنت په هغه قوم چې د کم قوم داسې مشران دي، تو لعنت په هغه قوم، تو لعنت په هغه ملک چې په کم ملک کې د چواري د جمعدار فیصله نشي کولی. اتو ورځو له ما پرېږده، اتو ورځو له دا د ضیاءالحق قوت زما لاس کې 8 ورځې راکا. که په 8 ورځې کې مې درته ښځې او نر د سړي زامن نه کړه نو دا ګیره به درته کله کړه. 8 ورځې خو ټول نااهله دي، مونږ هم تباهي. ملا که چېرته په منبر ګوګشتو آوازو کې غړپ فاتحه ورته راشي. اوس ته ومایه چې مونږ یو میخې او سنډاګان، میخې او سنډاګان تاسو خو د کلو کې ساتئ، بام 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 چې ونډه ورته وکي او کلمل او بوره موره پې ډېره واچي او پکې سپېږمې نه باسي، بیا با آواز کوي. نو مونږه که با آواز وکړو غړپ فاتحه راشي. ملا صاحب خیر دا غوړ زیړو ګور ښه سلاد هم پکې دي. نن هغه چل. اوس خبره مې دا کوله چې عشق ابو هريره صحابي دی او په پیغمبر مین دی. دا جماعت دی سردار کونین محبوب کونین جناب محمد رسول اللہ بناستو. ابو هريره بلری په پیزار کې ناستو او د جناب محمد رسول الله د مختما شبه کولا. الله کله به اسمان ته وکتل چې پروردگارا سبحان الله ما اکملک ما اجملک ما احسنک، ټول د فعل تعجب صیغې. اے رب څه کامل او څه جمیل او څه حسین دې پیدا کړی. اے د لوی شان خاوند ده. بازار کې بناست او بدا سے به کته ور 10 ورځې شوې وي چې روټۍ نه وخوړلې. 10 ورځې بازار کې ناسته چې کچاوي چې ابو هريره راځه نن ما سره روټۍ وخوره نو روان بشم. کینی په خپله زه چاته نه ویم چې زه وږی یم. عزیزانو الحمدلله د خدای لاک لاک شکر. زما ټوله زندگی ریکارډ شوې ده، ټوله زندگی. ځکه د خپل ژوند داستانونه درته ووایم چې ما کم مشکلاتو کې خپل عمر تیر کړی دی او خپل ژوند مې تیر کړی دی او په کومو مشکلاتو کې ما سبقونه ویلي دي او دا مې درته ووایي نو خپو لاندې به م ځمکه وتښتي. اوس زه زما زامن تجارت کو، بزنس کو، دوایانو اصلې سټیل صادرې تجارت کو، توکړی برید ګرځو. والله چې چاته مې خوښه ایله ساته ورته وشغوم پروا نه کوم. ځکه چې همیشه سړي ته حق اله به نشي ویلی چې لاس ورته داسې کې کن او چې چاته لاس داسې نه کې. اوس زه د کمو د یو خان پروا نه کوم. کور نه روټۍ راځي مه راوړه نه یې خورم، مړي کې سره کې نه عالم نو درته ستن والی شم که نه شم والی شم. او که کور نه دې څه راځي کمو خان خو پلانې ګناه وکړه نو امام صاحب الله دې ښه کړي الله دې ښه کړي داسې الله دې ښه کړي الله دې ښه کړي
تا سره خو مې لا شته که نه د کونین استن خو یو ورته ووایه چېرته په قبر مبر باندې یا په جومات دا د بالا ماڼۍ کې زه اوسېږم. ما د بالا ماڼۍ خانان 10 کاله په جومات بند کړي 10 کاله. ما که نږدې دې جومات ته رالی نو کلمې درکې شلوم. ته خان څه خان عربي کې خیانت کوونکي ته وایي 10 کاله. ایمان دې ته وایي غیرت دې ته وایي چې لاس داسې نه کې هر چاته به حق ویلی شي. دا ستاسو د صوبه سرحد چیف منسټر چې دی زه یو ځای کې ولیدم ما ته داسې جولای غوړی چې مولانا صاحب خدای قرآن او دې جولای ته وګورئ څه خدمت خو وایه که نه معلومات ته چیف منسټر منلی نه نو خدمت درته څه ووایه. زه تا چیف منسټر منم نه ویل پر ورولای ووایه مال چې پیښ شي بیا به درته ووایم تا منم نه. ریکارډ نه دی د بجلیګر مولا چې د پاکستان افسر د بجلیګر مولا په کور کې روټۍ نه ده خوړلې ریکارډ به یې که نه به اوس خو روټۍ کوه 2 لکه روپۍ دا تاسې قمقلې 15,000 روپۍ ولګوه او صاحب وزیر راوله 2 لکه روپۍ واله 3 لکه واله 15 لکه واله. بل ورځ د مردان یو زه درګۍ نه جلسې نه راتلم او شیخ آباد ورته وایي دغه ځای کې هغه ضیاءالله کې راوستی زه پې واپسی 3:30 بجې رالم مولیان غریبان په سره کریان دریان ولاړ دي. زه ورته ودرېدم چې هلکه ولې ویل دی صدر صاحب لی راوستي نو مال واپس دی مسلم لیګ کو درته بیا بندوبست ونه کړو د واپس تلو ویل نه یعنې بس خو ولاړ یو لاره تاسو خیال نه یو بزرگ سپینګیری چې ما ځان سره موټر کې کېنولو او کلی ته مې ورسولو مال چل څو ویل د شپې راپسې پولیس راغلی چې کرانلی نیسو بم مال نور پکې څه وشو ویل 2 لکه روپۍ د 401 مدرسې والا پکې ور اعلان یې وکړ او 15 لکه د مردان یو بریلی دی هغه ته اعلان او هغه ورته ویلی چې صدر صاحب دا جانچ پړتال زمونږ د دې مدرسو پرېږده مونږ ورته منشان نسو ساتلی جانچ پړتال یې مه کوه پرېږده مونږ به یې خپله لګو رالګو مونږ هغه نه یو چې ادیرې تسقات یوسي که نه نو په جیب کې په 2 ګوتو هغه غوټه پرانیزي نو نیمې جیب کې واسطي او نیمې راوباسي نو 2 دوانې تقسیم کېږي چې کوم غوړ غوندې مولای تیاریږي نو هغه له شل ورکړي چې چپ شي چې غږ ونه کړي او چې کوم اصلي مستحقي د خدای وږی تږی نهر هغه له روپۍ عطانې ورکړي او چې سرب مولای هغه له 30 40 50 50 سلو لوټ ورکړي بیا چېرته غږ کولی شي. اوس قاری فیاض له چې 100 روپۍ ورکړي نو هغه ویلی شي چې طالبانو کیوں دیتے نہیں دیتے نہیں ویلی شي څه به کېږي زمونږ بیړه تباه ده. اے بدبخت قومه په ډېر عظیمه تیاره کې پراته یې عظیمه تیاره کې اول نمبر شفارس با ستا چې د خدای په عدالت کې کوي نو هغه به قرآن کریم وي اول نمبر. 2 نمبر شفاعت کبرا به د جناب محمد رسول الله وي په قیامت کې. زمون اول شفیع نشتا مونږ پیژنو نه هغه دا علما پوهیږي من ربک ها لا ادري هاي زه خو والله کپی رب څوک کتاب دې څو دې ته قرآن ولې وې ها لا ادري والله که زه خو پوهیږم کې بچ تاسو ټول ایماندار ځان ته وایي که ایماندار یې ها که بله یې تاسو وایي په ایمان چې د دې ایمان لفظ ترجمه درځي چې ایمان څه ته وایي
د ایمان لفظ تو ځان ته چې ایماندار یم. ایمان څه معنا؟ ته وایې چې زه مسلمان یم. اسلام څه معنا؟ ته وایې زه دیندار یم. د دین څه معنا ده؟ ګوره ایمان نه پیژنې، اسلام نه پیژنې، دین نه پیژنې، مذهب نه پیژنې، لفظ قرآن نه پیژنې چې قرآن څه ته وایي، کیږي به څه؟ په دې غاوره چې مرګ نه وروسته د ملا جنازه وکړه راته ښکاري چې په دې به وبخلی شي. یا زمونږ د ملک رواج دی ورپسې خاتونه ماتونه ورکوي راته ښکاري چې په دې به وبخلی شي. یا د جمعې په شپه ورپسې لاس اوچت کي راته ښکاري چې په دې به وبخلی شي. زه امام یم، ته راته مخکې کټ کې پروت یې او زه ستا جنازه کوم، تاسو ټول راپاسې یو ماله قرآن مخکې کوي چې ملا صاحب په دې قرآن لاس کېږده چې تا دې مړي ته د زړه نه دوا وکړه چې دی دې خدای وبخي. دړه نه یاره که د قرآن وخورو زما په دا مخ تو کوي، دعا دې وکړه د زړه نه دې ووایي چې دی دې خدای وبخي. استاد به وایي چې مړه مې وایي بس نو اوس قرآن څه له راکې ونه ته په دې قرآن لاس کېږده چې تا د زړه نه ووایي چې دا دې خدای وبخي. نو چې دړه نه دې ونه وایي دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. د اعمال مدار په نیت ته، او نیت په عربي کې د زړه قصد او اراده ته وایي چې زما دړه قصد او اراده نه و چې تا دې خدای وبخي. نو هسې څلور ځله الله اکبر الله اکبر مې ووایې بیړه دې غر کړه جنازه دې غر کړه. دا ورپسې چې دا مات ګوټ شیخان میخان ولاړي معززین خو جنازې کوي نه، معززین خو نه کوي جنازه. خان نواب اربا هغه ورځ د په تاکال کې د لوی بزرګ په قبر باندې تاسو دا جنازه کې ولې ونه درېدئ؟ په دې مې پوه کوي. وایي چې د چا باودس نو مال 14 نو تیمم دې دپاره روان وایي تیمم چل والا نه ورځي، مال د ښځو ګرځولو چل والا ورځي په صدر کې او د تیمم چل والا نه ورځي. وی بے غیرت تاسو خیال رڼه بیا د کوم شي غرض او غایه چې سړی نه پیژني پاغي اس فائدہ نه مرتب کیږي. تاسو د جنازې غرض پیژندلې نه ودرې دي پته نه لګي. خبر لیم چې راوستم لکما، خبر نیم چې راوستم لکما، اوس مې کوم طرف ته استوي چې دروما. رالی کېناستې ټیټ پاس شوې ایس پته نه لګېده چې ما خدای ته څه ووې او خدای راته څه ووې. دی خوا وګورئ تا خدای ته په مونځ کې وې اهدنا الصراط المستقیم ویلي که تاسو مونځ ګزار خلک خدای ته دې په مونځ کې وي چې اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما ته سمه لار وښایه. درخواست یې وکړو خدای ته د هدایت. بیا دې دیکبال کړی دی چې خدای ته مې هدایت درخواست کړی چې قبول شوی هم دی که نه. دا سوچ هم درغلی دی چېرته ووایي دا ټول مونځ ګزار درغلی دی چې ما اهدنا الصراط المستقیم خدای ته ویلي وو چې هغه درخواست مې قبول هم دی او که نه. قرآن داغی جواب پخپلا کړي تا ویلیو اهدنا الصراط المستقیم، داغی جواب راغی هدى للمتقین. دا قرآن هدایت ته دته ګوره په دې روانو سه دې چې څه وایي هغه کوه. ما ستا د مانځه دعا قبوله کړه، هدایت دې غوښته او دا قرآن هدایت ته. نو عزیزانو عرض میں داو چې قرآن د نمائش او د جشن شے نه دی. قرآن قانون دی، ستا د زندګۍ ټولې فیصلې به په دې قانون کې، په دې قانون به کې. او کتا د زندګۍ فیصله د قرآن په موجودګۍ کې د پیرنګي قانون ته یوړه نو دا قانون به په قیامت کې ستا شپارس، دا به ستا شپارس نه. پاکستان زکه تباه دی چې قرآن غوندې عظیم قانون پکې موجود دی او د ملک فیصله اوس هم د
لارډ میکال د انګریز په قانون باندې کوي. نو زه کله چې وایم چې ما په 40 کاله کې 40 ملت هم د پاکستان حکومت منلی نه دی، په هغه ورځ به منم چې په کوم ورځ د پاکستان قانون قرآن شي. په دې زمونږ حکومت خفه کیږي، مال چې خفه شي خدای پاکم زړه پړک وچوا، خدایم کور وران چې د چا په لاس کې دلته سره کسان دي شریعت بلم پیش کړي، شریعت بلم پیش کړي، چاته پیش کړي، شریعت بلم چاته پیش کړي، چاته پیش کړي. سینټ کې راشه، په سینټ کې پرویزیان ناست، جنرل نیازی څوک دی؟ کلکټر پرویز دی. د ډیفنس کالونه په جماعت کې د پرویز غلام احمد پرویز کتابونه یې کړي، خلک پرویزان کې، دا د سینټ. او بیا د سینټ کې چې کوم خلک د پیغمبر حدیث ته د يهودو ډکوسلې وي، خلق د مونږ ته په سینټ کې شریعت بل جوړي. بیا شریعت بل به ته پیش کړی چاته؟ قومي اسمبلی ته. نو علما به پاسي د خر نه به اسلام غواړي. 15 علما دي په پاکستان اسمبلی کې، 15 او 240 جاهلان. نو 15 برا پاسي چیرونو شریعت منظور کې ابو خړمبه شیخ وای د شریعت بل رمبه شیخ غل نه لاس غوک کوي. ابو مولا صاحب دا ظلم دی په دې زمانہ کې، پارام کې نه دا شیخ مسترد. 2/3 اکثریت چې کوم شی باندې سوق حاصل نه کی هغه بل پاس کیږي. 15 کسان نو خلاف आवाज به 240 کسانو کی. دا شیخ دې مراد شو. زناکار سنگسار کوي، وای بنر اورا دا خو عام شی دی. skin to skin there is no sin. پوهیږئ؟ skin to skin there is no sin. دا خو عام شی دی. اوس زناکار سره سنگساره. تاسو خیال راغی جی؟ دا شیخ دی مولا سے ورد شو. شرابی په درو وای، مولا سے پارام کېنا. هغه وخت کې انګور نو. دا شیخ دې مراد شو. زیړ وخت کې براوځي پیش کړه مو خو نه شو نه، پیش کړه مو خو نه نه. دیکھو ګورو دا سوچ سمجھ سکیم دے د ضیاءالحق د بقا د پاره چې په دې چل باندې سموده نور پاتې شي. مونږ را پازول جاله مولا صاحب شور واچوي چې شریعت بلم پیش کړي چې مانه د خلکو خلو ووري. سوچ سمجھ سکیم دی خبره ما ته غري اې دې کړه کول زرا ناستا خزه په غي کې ناستا ده خزه او تا ته وی چې تاسو سره مینه لګي، تاسو سره مینه لګي، ته ورته خیر دې مړې نه 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 لګي. دا تاسو سره مزاحمت کولې شي، کولې شي. یعنی ستا غي کې چې کوم ستا خزه پرته ای تاسو سره مزاحمت کولې شي. ٹھیک ده؟ دیکھو ګوره ناس په سینټ او په اسمبلی کې د ضیاءالحق په غیږ کې یو आवाज کوي چې زمونږ ور سره نه لګي. دشمن سره دې چې نه لګي په غیږ کې به کې نه هغه بروزي مورچه به ورته نیسي، ډزله به په ځان جوړه. نو ناس دې په غیږ کې د مینه ایم پی اټسټلو تالی سټي او आवाज کوي چې زما در سره نه لګي. دا بیوقوف قوم بیا ته دوکې کیږي. نو یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری ہے. عزیزانو وقت ډیر تیر شو. الف لام میم کې ما څه خبره ونکړې شوې. ان شاء الله خدای دې دا مدرسه آباد لري، خدای دې ډیره ترقی ول ورکي. دا علما دې خدای پاک ژوندۍ لري. خو یو اپیل درته کو دې ځکه د سربلن پور خلق یې کده کمو یې کده دې نورو کلی اپیل درته کو پرور ولای درته وای چې دې علماو نه پخپلم څه فائدہ واخلي. پخپل قرآن حدیث ضروریات د دین دا ته زده کړئ. زما په خبره پوهیږئ. ما سخوتن ته اوس دا مولانا صاحب دی، اوس خدای چې کوم ځای مدرس ته بابوزو ته بتلو الته مدرس اوس چرته مان کلی کې ښه
کم کم ځایونو کې به طالبانو ته سبق خودو تتلو، اوس تاسو سره لسو قدمو کې دی. دا نور قاریان علما صاحبان د منځ الفاظ صحیح کوي، قرات صحیح کوي، د قرآن معانی ته زده کوي. نو دا د کلی خلق پلم ته څه فایده والی. دی خو ګورې یو ټکی درته اخري کې کوم. یو پروفیسر هغه ورځ ما باندې یو سوالو، ما ته وی چې قرآن کې راته ثابت کا چې قیامت به څنګه برپا کیږي، نو بیا به زه د کمیونسټۍ نه توبه وباسم. قرآن کې مال شوی ده. تا نن زمون مسلمانان قسم په خدای دی د شیعه د جواب نه دی، د قادیانی د جواب نه دی، د بریلی د جواب نه دی، د بهاولی د جواب نه دی. کولی شي دا جواب په پوزه پاکول نه پوهېږي، دی د قادیانیت جواب کولی شي. قادیانیت خو کنن ستا ملک کې تاسو بچی یو قادیانی شوي نه یی، دا د علماو سر ته دعا کوئ، دا د علماو برکتو. کینی ستا د پاکستان ټوله اسمبلی به قادیانی وي، دا د مولانا یوسف بن نوری او د مفتی محمود برکتو چې په پنډای کې علما ورته ناستو او مسودې به جوړ کړي او بیا به په اسمبلی کې په باسونه کول. کینی ستا ټوله اسمبلی به قادیانی شوی وي. قرآن کې ثابت کړي چې قیامت به کله به ز کمیونسټۍ نه توبه واسما ټیک شو. قرآن کې درته وخم ویلو مال اکسیډنټ ته چرته لیدل ویل جی بل اورس زمونږ د یونیورسيټي مخه ته یو ډیټسن او بس او جنگید، نو د ډیټسن نام و نشان ختم شو بالکل، نه پکې د سړو پته لګیدا او نه د اوسپنو پته لګیدا. مال د ډیټسن او د بس اکسیډنټ کې د ډیټسن نام و نشان ختم شو. ویلو مال دا به سمره سمره سيزونه یو لس منا شل منا بس. ویلو مال ته پروفیسور یو د سشي پروفیسور ویل د ساينس، مال دا انور او سپوږمۍ څومره لوی دي په دې مې پوي کا. ویل جی زمون ساينس دا وای چې دا سپوږمۍ د دې ځمکې په اتشل مقدار لویا ده. دا ټولي دنیا ځمکه چې دا د سې چې اتشل ځمکې کې نو دا یو سپوږمۍ ته جوړي او دغه سي د انور د دین هم بیا زیات مال ټیک شو. ویلو مال د دومره شي اکسیډنټ دی ولیدو نو نام و نشان ورک شو. قرآن ویلی دی چې قیامت زبر پاکو ما نو د نور او د سپوږمۍ اکسیډنټ به وشي، نو د دنیا نام و نشان به ورک شي. ول دا کوم ځای ویلی؟ ما قرآن ډېر سټډي کړی دا. ما لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ايان يوم القيامه. پختنه کی چې یو د قیامت ورځ به کله يسأل ايان يوم القيامه، د قیامت به ورځ کړي. الله وی فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. د نور او د سپوږمۍ اکسیډنټ به وشي، نو به داسې اکسیډنټ چې په دې ټول کائنات کې بل لوټه لاندې باندې پاتې. یو اټم بم د انګريز جوړ کړي چې په کمل کو غورځيږي، په هغه ملک کې 2 لک کاله بیا فصل نه کیږي، نو داس نور سپوږمۍ به د اسمان اټم بمونه شي او ټول کائنات به تباہ شي. بس را منډه کړه زما د تندې سب کو غوګونه ونیو پوزه پزما کراخ کا چې باس زما د پلارم توبه او نن نه بز صحیح مسلمانم. سحر می کتو دا اجامت لوی مالول ویل ګیره مم پرې او دینه بعد به تبلیغ کې ګرځم. نو عزیزانو دعا پیله می واوري پر ورواله درته چې یو وخت در سره شب جمعه ته تبلیغي مرکز ته ځي، چې وخت در سره د خپل کلی کې د الکان راټول شي او یو ډله جوړه کړي چې موږ به خپل کلی کې د خدای د دین دعوت خلکو ته ورکړو. علما حضرات چې دي دوی لرازي ضروريات د دین ته زده کوي، نو خدای پاک بم دنیا هم خکی او آخرت بم. بل دا قرآن چې د اخوا د خوا طالبان راضي او د خلکو نه فیضیات کیږي، نو د کلی الکانو
ټایم هم ته مخصوص کوي، ماښام دی وي ماسخوتن دی وي هر ټایم چی، خو چې د بار د سړي فایده کیږي چې د کلی او د وطن د سړي